الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله مولانا العظیم. تو بجلی نشتا اس سے کمزورم ٹوخیگم مرے میں خوب زما عزتمند و مشران و گران ونونو دوستان، د قرآن شریف د آیتونه چې ما تاسو ته ووی د دې نه مخکې د حج د آیتونو بیان او د حج د بیان په آخر کې بجلی قرآن ورته بجلی رااله دو در ورمنډه بجلی رااله لکه د حج د بیان په آخر کې دا ذکرو چې دو قسمه خلق دی. څوک د دنیا سوال کوي، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. دا دعا کوي چې خدای دنیا کې راکړي، د هغې په نظر کې د آخرت تصور نشته. خدای وایي دا سپېره دی. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او بعد هغه خلق دي چې هغوی د خدای نه د دنیا د کامیابۍ سوال هم کوي او د آخرت هم کوي. نو دوه قسمه خلق شو. یو هغه چې صرف د دنیا خواهشمند دي، د آخرت فکر ورسره نشته. خدای وایي دغه خلقو ته زه د خپلې فیصلو مطابق رزق ورکوم. او بعد هغه خلق دي چې د دنیا سوال هم کوي، د آخرت هم کوي. خدای د دوی صفت کړی دی او مدح یې کړی دی. نو چې څنګه د دعا والا دوه قسمه خلق دي، نو اوس خدای پاک یو دوه قسمه نور خلق بیانوي. قرآن شریف داسې مبارک کتاب دی چې احکام وي پکې، هدایت وي او بعض واقعاتو ته پکې اشاره وي. یو منافق و د حضور پاک په زمانه کې، د هغه نوم و اخنس ابن شریق. منافقان دې ته وایي چې بظاهر ډېرې خوږې غوړې زیړې خبرې کوي، د دین د خیرخواهۍ، د اسلام د خیرخواهۍ، او منځ کې د اسلام دشمنانی. دا زناور چې و اخنس ابن شریق داسې چرب زبانه، بظاهره به غوړې زیړې خبرې کولې، سړی به یې دوکه کو. او دا به مې حضور پاک ته صاحب دا زه چې څه وایم دا د زړه د اخلاصه وایم. نو خدای د هغه واقعې ته اشاره کوي. بیا د هغې په مقابل کې چې نیکان دي د هغې بیان هم کوي. نو خدای پاک فرمایي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. بعض خلق داسې دي چې د هغه په خشته او خبرو به دوکه شي، تعجب به وکړي او دا هم وایي چې خدای ګواه دی زه رښتیا وایم، او په منځ کې ډېر مفسدي جګړماري.
او بیا چې د حضور پاک د مجلس نه لاړ شي چې مسلمانانو ته څه نقصان رسولی شي هغه رسوي، د مسلمانانو فصل ته، د مسلمانانو آبادو ته. نو زمونږ پیغمبر علیه السلام ته خدای دا ښیي چې ګوره په دې خلقو دوکه نه شي، او مسلمانانو ته وایي چې دا وضع ښه نه ده چې سړي په خولې باندې سړی دوکه کوي او زړه کې مخالف وي. دا د منافقانو کار. داسې خلک وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم. داسې سړي ته چې وویل شي چې د خدای نه ویرېږه دا کارونه مه کوه، نو دې په دې خپله ګناه باندې غاوره شي، په برید الله سره کوي. خدای وایي د داسې سړي دپاره دوزخ. امت کې په خلقو کې هر قسمه خلک دي. ګوره دا آیات لرئ که چا درته ده ووایي چې د خدای نه ویرېږه، عاجزي اختیار که بلکل زه د لوی خدای نه یېرېږم. داسې مه وایه چې زه ده ته به ما سره څوک یې او ستا خدای به ما سره څوک. نو د مسلمان دا علامه ده چې دا ورته وویلی شي چې د خدای نه ویرېږه، دې عاجزي اختیار کړي. او د منافق دا علامه ده چې ورته ته وویلی شي چې د خدای نه ویرېږه، د هغه نشه نور هم زیاته شي. عمر فاروق په خپل دور خلافت یو ځل روانو، چا ورته وی د خدای نه ویرېږه، زر یې مخ په خاورو کېښود، ځکه دې لفظ سره به عاجزي اختیار. یو بل بادشاہ د هارون الرشید یو یهودي و، د هغه ورسره څه مقدمه به نو دا یهودي یو ځل مخې راورغی، ورته وایي صاحب ما ته د توجه نشته، د خدای نه ویرېږه. هارون په سورو زر راکوش او خدای ته په سجده پرېوت. چا ورته وی یهودي درته ده ووایي چې د خدای نه ویرېږه، نو زر په سجده پرېوت. وی تا ته قرآن شریف نه دی معلوم؟ یا قرآن شریف کې دا دی چې د منافق علامه دا ده چې دا ورته وویلی شي چې د خدای نه ویرېږه، نو د ده نشه نوره موجته شي. نو چې څوک چاته ووایي چې د خدای نه ویرېږه، دی دې ورپي او ورته وایي وروره د خدای ډېر لوی قهر، زه د خدای نه یېرېږم. سجده دې وکړي، مخ دې په خاورو کېږدي. دا خو د هغه بدانو ذکر و. خدای پاک وایي دا داسې خلک هم شته چې هغه چرب لسانه وي، غوړې زیړې خبرې کوي، سړی دوکه کوي، خو منځ کې د ایمان نه خالي. دا هغه منافقان دي. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. او بعضې داسې نیکان شته چې خپل جان نفس والي د خدای د رضا لپاره. خدای پاک دی په داسې بندګانو ډېر مهربانه. دا د دې په مقابل کې د نورو سړو ته اشاره خدای کوي. یو دوه صحابه کرام دي، یو دی صهیب رومي او بل دی مصعب ابن عمیر. صهیب رومي چې هجرت کو د مکې نه مدینې ته راتللی غوښتل، دا کافران ورپسې راووتل، ځکه دوی به مهاجر نه پرېښود. غشي ورسره او توره ورسره ورته ودرېدلې، قسم دی تاسو ته معلومه ده چې زمانه زیات تیرکش څوک نشته، که څوک رانږدې شو دا ټول غشي به پرې خلاص کړو. او د غشو د خلاصېدو نه پسې توره وخوځول، بیا به ورسره په توره ګورم ما څنګه منع کړی د هجرت. هغه سړي وتمبېدل په ډېرو. بیا یې وایي که مال دولت هم خوښي، زما ټول مال دولت ستاسو شو.
ما هجرت ته پرېږدی چې لاړ شي هر څه ورته پرېښود نو خدای پاک وایي داسې نیکان بندګان شته چې خپل ځان والي د کافرانو نه او هغوی ته مال و دولت پرېږدي او دا هر څه د خدای د رضا دپاره بل صحابي د مصعب ابن عمیر مالدار او تاجر او د مکې خلک به تاجران سار به یوه جوړه اغوستله او مازدیګر بله چې مسلمان شو د خاندان د طرفه پې تکلیفونه هم شروع شو بیا هجرت کول غوستل ورپسې کافران راووتل ده ورته وی زما جامې زما کور زما مال و دولت ټول ستاسو دا اغوستې جامې هم درته وباسم خو دومره سره کې چې پرده پې وکړم یو دوه د پورې څادرونه یې ترې واغېستل یو یې لنګ کړې یو یې ځان نه راتاو کړ او هغه ښکلې جامې هغه اغوستې جامې هم ورته وکړل چې مدینې ته راغی حضور پاک په دغه شکل کې ولیده چې په دوه بورو کې راغی نو ویې ژړل نبي کریم وژړل او خدای د دې واقعاتو ته اشاره کړی ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله بعضې هغه خلک دي چې د خدای د رضا دپاره ځان والي یعنې ځان د اخلاص کې مال و دولت ورکړي قرآن شریف دا طریقه ده چې د نیکو اعمالو بیان کوي او ورسره د بدو او د نیکو سړو بیان کوي او د بدو کوي ځکه قرآن شریف د ډاکټرۍ کتاب نه دی نه د انجینیرۍ کتاب نه څه د فلسفي کتاب قرآن شریف موضوع د انسان ښه انسان او بد ښه پسه ښه کېږي او بد پسه بد کېږي نو د دې سړو بیانات څه راځي د پیغمبرانو بیانات د نیکانو خلقو بیان د ښو عملونو او د بدو عملونو دا د قرآن شریف موضوع ده نو خدای وایي څه داسې خلق دی او څه داسې خلق شته بیا خدای پاک یو بلې واقعې ته اشاره کوي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور بعد هغه خلق چې هغوی اسلام کې پوره داخلېدل نه غواړي نو خدای وایي اے مسلمانان په اسلام کې پوره داخل شه د شیطان لاره پسې مه ځئ که فرض که شیطان خطا کړی نو زر خدای ته توبه وباسئ او رجوع کړئ ورې خدای د عزت او د غلبې والا دی او دنیا کې که سزا نه ورکړي نو دې کې حکمتونه دي دا د یو صحابي دو عمل ته اشاره ده او د ټول امت دپاره پکې تعلیم یو صحابي د یهودو عالم او مخکې نوم یې عبدالله ابن سلام نو د یهودو مذهب کې د خالی ورځ د عزت ورځ ده د خالی د ورځې عزت کوي لکه زمونږ په دین کې د جمعې ورځ د عزت ورځ ده او په عیسایانو کې د اتوار ورځ د عزت ورځ ده زمونږ ښکلی پیغمبر وایي خدای هر پیغمبر امت ته دا پیش کړې وه چې هفته کې یو ورځ ځان له خوښه کړي د عبادت عیسایانو په خپل طبیعت اتوار خوښ کړ یهودیانو خالي خوښ کړ د خدای جمعه خوښه وه نو موږ ته د جمعې حکم راولېږه وی دا دواړه قومونه زمونږ تابع دي جمعه مخکې او خالي ورپسې او اتوار ورپسې د یهودیانو په ټوله دنیا کې یو حکومت دی اسرائیل اولته کې د خالي دروازې چوټي ده زمونږ د زناورو
سموده د جمعې چوټي کړي و هغه به ختم کړه د انګریزانو په هغه لار پسې روان چې هغه خپل نیکان خوشحاله کړي. کله وی اقتصاد هم خراب شوی دی. ید دروغجنو د جمعې د ورځې نه اقتصاد خراب شوی دی که ستاسو د ګنکپو د وجې د اسلام نښه وه نو هغه هم ختم کړه. نو دغه یهودي عالم بیا خو صحابي دی لوی. نو د یهودیانو مذهب کې یو دوه خبرې دي. یو د خالي دروازې عزت، دویم د اوښ غوښه هغوی نه خوري، اوښ حرام ګڼي. او خدای قرآن شریف کې ورته اشاره کړی چې اوښ ما نو حرام کړی، دا یعقوب علیه السلام په ځان حرام کړی. هغه ته یو تکلیف و د عرق النساء، هغه وی که دا تکلیف مې ښه شو نو هغه غوښه چې ما ته ډېره ګرانه ده هغه به زه نه خورم. نو چې ښه شو د اوښ غوښه یې حرامه. نو هغه د بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد ته وایي. نو هغه هغوی کې را روانه. نو دا عالم صحابي وایي چې یاره د خالي ورځ په یهودي مذهب کې د عزت ورځ ده او په اسلام کې د هغې د سپکې څه حکم نشته. نو زه به د خالي دروازې م عزت کوم او د جمعې دروازې به هم کوم. جمعه د اسلام په حیثیت او خالي پخواني دین دی نو ټیک ده هغه دین وي. او د اوښ غوښه به نه خورم ځکه که په اسلام کې روا ده د اوښ غوښه نو دا حکم خو نشته چې خورئ. د خوراک حکم خو نه دی، مباحه ده. که سړی ټول عمر د اوښ غوښه ونه خوري نو څه ګناهګار خو نه دی، خو روا ده. نو هغه وایي زه به د اوښ غوښه روا ګڼم خو نه به یې خورم او د خالي دروازې به مې عزت کړم د جمعې دروازې سره. خدای آیتونه راولېږل چې نه مسلمانې دې ته وایي چې په پوره اسلام کې به داخلېږي. داسې نه چې څه خبرې د یهودیانو راولې او څه د مسلمانانو راولې. نو خدای وایي ای مسلمانانو په اسلام کې پوره داخل شي. د پوره داخلېدو دوه مطلب دی. اول دا چې ته پکې پوره داخل شه، داسې نه چې سر د انګریزي وي او ګیره د لاندې پرېښي نو بره درمسال او لاندې جماعت مه کوه، یا ګیره دې پرېښي او کوټ پتلون او لکې دې م ځوړنده کړي نو نیم د عیسایانو شکل دی او نیم د اسلام شکل دی. دا مه کوه. سر دې په اسلام کې دی او خپې دې د اسلام نه بار دی. نه پورا پورا داخل شه په اسلام کې. دویم مطلب دا دی چې په پورا اسلام کې داخل شه، یعنی د اسلام په ټولو احکامو عمل کوه. داسې نه چې پس حکم عمل کې او پس نه کې. نو بس هغه صحابي چې دا واورېدل قرآن شریف کې د چا نوم نه علي هم پکې هغه ته م ویلي شو او د ټول امت دپاره دا تعلیم دی چې د مسلمانۍ تقاضا دا ده چې اسلام به پوره ځان کې راولې، نیم به نه راولې. ټیک د انسان دی ګناه کمزوري پکې خو خدای ته توبه وباسه. بس هغه د خالي دروازې د تعظیم نه توبه وکړه او غوښه د اوښ خوراک یې شروع چې د هغه یهودیت هغه نښه هم پاتې نه شي. خدای دې زمونږ دې حکومت ته هدایت نصیب کړي. سړي له افسوس په دې ورځي چې یا د خدای بندګانو تاسو ځان ته مسلمانان وایه که نه وایه، که نه وایه خو خبره خلاصه ده، تاسو نه بې ګیله نه ده پکار. او که وایه نو ولې د مسلمانۍ خبرې نه کوي؟ دا منافقانه جن ولې تېروي؟ سم په رښتیا مسلمانان د دنیا عزت بم خدای درکې او د آخرت هم عزت. د انګریزانو په نقل تاسو سپکېږئ. زمونږ د ملک یو وفد تلو یورپ ته، نو دوی خو کوټ پتلون اغوستي او ځان یې د هغې نه زیات غوړ زیړ کړ.
مجلس کې ناستو، یو انګریز ورته وایي زمونږ د وفد مشر ته چیرې چې موږ خپل تاریخ ګورو او ستاسو تاریخ ګورو، نو ستاسو پخواني مشران ساده باده په خپلو جامو کې به اسلحه به یې ماته ګوډه وه، خو موږ به چې د هغوی نوم واورېده نو دلته به ترې رپېدو، او تاسو زمونږ نه زیات غوړ زیړي، زمونږ نه ښه انګلیش وایه، زمونږ نه ښه کوټ پتلون اغوستي او هلکې هم ځوړنده کړي، خو تاسو راته د باد د بڼې نه زیات سپخ ښکارئ چې دا اول دا حقیقت. خلک چې هم مسلمانو خیاو ویروره صحیح دي ووایي زمونږ د مشرانو نه ځکه یېرېدی چې د هغوی جامه خپله وه، ژبه یې خپله وه، قانون یې خپل و، ولاړه او ناسته یې خپله وه، او ستاسو خپله وه. تاسو هغوی ته د دشمن په نظر کتل او هغوی تاسو ته کتل، او د دشمن نه سړی یېرېږي. زمونږ شکل ستاسو دی، جامه هم ستاسو ده، ژبه هم ستاسو ده، قانون هم ستاسو دی، ولاړ او ناست هم ستاسو ده. موږ ستاسو نقلیان یو، نو د نقلي قوم نه څوک نه یېرېږي، د بیز نه هم څوک یېرېږي. نو خدای دې دوی په رښتیا انسانان کې او مسلمانان، خدای پاک د داسې قسم خلقو لپاره چې پوره په اسلام کې نه داخلېږي، په خولې خو اسلام وای، شکل یې بدلي، قانون یې بدلي، تهذیب یې بدلي، خدای هغوی ته یو دمکي ورکوي، هل ینظرون الا ان یاتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه وقضی الامر والى الله ترجع الامور. دا خلک د هغې ورځې په انتظار کې دي، هغې ورځې ته صبر کوي چې خدای پاک به په خپل شان لایقه سره په سپینه وریځ کې راشي، او ملایکې به راشي، او حساب کتاب به کولو شي، او فیصله به وشي، او دا ټولې فیصلې به خدای کوي. دوی د هغې ورځې انتظار کوي، په هغه ورځ خو به هېڅ نه کېږي، به یې که سلګونه توبې وباسي، د ملامتیا اظهار کوي، جړا کوي، به یې نه کېږي. نو خدای وایي اوس نه دې په اسلام کې پوره داخل شي، د هغې ورځې انتظار دې نه کوي چې خدای په خپله د عدالت دپاره راکوشي په خپل شان لایقه سره. خدای پاک به راکوزېږي د قیامت پر. دا قرآن شریف کې دوه درې ځایه بیان دی، زموږ ښکلی پیغمبر د هغې بیان کړی چې د قیامت ورځ شي او دا حشر و نشر، نو خلک به آدم علیه السلام ته لاړ شي چې خدای ته سوال وکړه چې حساب کتاب شروع شي. د قیامت ولاړه به پې دومره سخته چې وایي یاره دوزخ ته دې لاړ شو، خو چې د دې سختۍ نه خلاص شو. آدم علیه السلام به وایي خدای پاک نن ډېر غوسه دی، ماله د خدای نه حیا راغله، زه یې د بوټي نه منع کړی وم، هغه مې خوړلی دی، زه په کومو سترګو خدای ته سوال وکړم. نوح علیه السلام ته به لاړ شي، هغه به وایي ماله د خدای نه حیا راشي، ما قوم ته خیري کړي، نو زه د آخرو د وجې نه شرمنده. ابراهیم علیه السلام ته به لاړ شي، موسی علیه السلام ته، عیسی علیه السلام، هر یو مشهور پیغمبر وی به څه ناڅه عذر پیش کوي. آخري فیصله به زمونږ په ښکلي پیغمبر وشي، دله به د جهان دا ټول قومونه راشي چې صاحب خدای ته سوال وکړه چې حساب کتاب شروع شي. مونږ خو ډېر تنګ یو، نو زمونږ ښکلي پیغمبر به وایي انا لها انا لها، زه کوم سفارش، غم مه کوه. نو دی به بره لاړ شي، د عرش معلی د لاندې به خدای پاک ته په سجده پروت وي، دومره اوږده سجده به چې د 7 شوارو دومره وخت به پرې ولګي. او زمونږ ښکلي پیغمبر وایي زه به هغه تسبیحات او حمد او ثنا ووایم پکې چې ماله اوس نه راځي، چې دا دومره وخت سجده وکړي، خدای پاک به ورته بیا وروسته وایي سر اوچت که څه غواړې، د چا سفارش کول غواړې چې زه ومنم.
دی بوی قربان خلق سره حساب کتاب شروع خلق دنګ وی خزت زد درځم نو خدای پاک په مخ کې ملائکې راولېږي د دې مخلوق نه بچا پیرو دی باډیګا به بنور راولېږي هغه ته چا پیرو دی به بنور راولېږي هغه ته چا پیرو دی دا ټول مخلوق په خدای پاک په فوجي عسکرو کې په ګیره کې راشي بیا به د خدای راتلو وخت کې دومره رڼا وي چې خلک به برداشت نشي کولی نو اسرافیل علیه السلام ته به خدای وایي چې شپېلې ووایه چې دا خلک بېخوده شي ناشنا شپېلې د اواز سره سړی بېخوده کېږي چې شپېلې ووایي ټول خلک به بېخوده راپروسي دې کې به د خدای عرش راشي او خدای پاک به په عرش د عرش یو وخت به د بیت المقدس په ګټه ولاړه بیا به ورته وایي شپېلې ووایه چې شپېلې ووایي ټول خلک به را بیدار شي زموږ ښکلی پیغمبر وایي زه به هم بېخوده شوی خو اول به زه را بیدار شم چې ګورم موسی علیه السلام به د عرش په نیولي نو پته نه لګي چې دی بېخوده شوی نه دی او که زما نه مخکې په خود شوی نه هغه به نه بېخوده کېږي ځکه په کوهي تور کې یو ځل بېخودي خوړلی نو خدای پاک دې بیان ته اشاره کوي وجاء ربک والملک صفا صفا او هل ينظرون خدای پاک به خلقو ته وایي بادشاهان څه شو این ملوک الارض هغه بادشاهان څه شو ټول خلق به خاموش خدای وایي وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ټول خلق به خاموش د یاري کش به نخي څه شوه بادشاه چې ځان ته به لوی سړي نن بادشاهي د چا ده لمن الملک اليوم بادشاهي د چا ده هېڅوک به څه نشي ویلی بیا به په خپله خدای جواب وکړي لله الواحد القهار د هغه لوی خدای بادشاهي ده چې د قهر او د دبدبې خاوند بیا به حساب کتاب شروع شي لوی تفصیل دی نو خدای پاک وایي دا چې کوم خلک په اسلام کې نه داخلیږي پورا او ځان ته مسلمان وایي نو دوی د هغې ورځې په انتظار کې دي چې خدای په خپله د فیصلو دپاره راشي او ملایکې صف صف راشي نو بیا به د خلاصېدو درک خدای د هغه ورځې موږ ته اساني کړي ګورې داسې خلک به وي د خدای نازولي چې یو سپینه وریځ به وي د هغې د لاندې به ولاړ د قیامت د ګرمۍ نه به خلاص هغې کې په یو حدیث کې 7 قسمه سړي خدای یاد حضور پاک یاد کړي دي سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بيمينه فأعطاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه یو قسمه سړي یاد کړي یو بادشاه عادل یو هغه نوجوان چې د خدای په عبادت کې لوی شوي خپل لمونځ اودس کوي د حلال او حرامو تمیز درېیم هغه سړي دي چې د خدای لپاره یو بل سره مینه که یو ځای کېږي او که جدا کېږي لکه د تبلیغ بزرګان یا د دین طالبان یا مجاهدین یا د حج ملګري لکه د هغې دا ناسته پاسته ټوله د خدای لپاره بل هغه سړی دی چې یو خشته ښځه د لوی حسب و نسب ښځه ده ته بلنه وکړي خپل ځان طرف ته او دی وایي نه زه د خدای نه یېرېږم بل هغه سړی دی چې تعلق یې د جماعت سره بل هغه سړی دی چې د خدای په نوم که څه ورکوي داسې په پټه یې ورکړي چې ګس لاس ته هم پته نه لګي چې ښه مې څه ورکړي او بل هغه سړی دی چې ځان له ناست په جماعت کې د خدای لویي را یاده کړي د خدای قهر د خدای عظمت د خدای نه یاره او د سترګو نه اوښکې وبهي دا کسان دي